سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د پیساب کارونکو ته خبرداری، دا اپلیکیشن خطرناک دی. د زړښت او ځواني انځورونو جوړونکی د پیساب له خطرونو خبر یاست. د دې اپ له انسټالېدو وروسته دوی ستاسو د موبایل ټول انځورونه او شخصي معلومات ته لاسرسی پیدا کوي. ستاسو انځورونه او شخصي معلوماتو باندې دوی څه کوي په ویډیو کې درته ښیو. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره همدا اوس سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. تازه په افغانستان او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د پیساب په نوم یو اپلیکیشن خپور شوی چې له یوې اونۍ په کمه موده کې خورا ډیر مشهور شو. دا اپلیکیشن د مصنوعي ذکاوت په مرسته د انسان څیره ځوانه او یا هم بوډا ښیي او له تفریح پرته هیڅ نه لري. د فیسبوک ګڼ شمېر ځوانانو کارونکو په دې اپلیکیشن کې خپله څیره اټکل کړې ده. دا اپلیکیشن په 2018 کال کې جوړ شوی و خو همدا روانه اونۍ په انټرنیټ کې خپور شو. تازه د متحده ایالاتو د ډیموکراسۍ ملي کمیټې د امنیت څانګې خبرداری ورکړی چې دا اپلیکیشن خطرناک دی او کارونکي یې په لوی لاس خپل شخصي او محرم اسناد د اپلیکیشن سمبالونکو ته په لاس ورکوي. د دې ادارې د امنیت څانګې مشر بابلاډ وایي دا اپلیکیشن د روسانو لخوا جوړ شوی او له خطره خالي نه دی. بل پلو د اپلیکیشن تخنیکی ټیم وایي سمه ده چې اپلیکیشن په روسیه کې جوړ شوی خو د کارونکو معلومات یې روسیې ته نه لیږل کیږي. د متحده ایالاتو د ډیموکراسۍ ملي کمیټې کمپاین کوونکو ته هم خبرداری ورکړی چې د دې اپلیکیشن کار وانخلي کنه روسیه به مو یو ځل بیا د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د لاسوهنې فرصت ومومي. د امریکا ډیموکراتانو ادعا کوي چې د امریکا 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو کې روسیې لاسوهنه کړې او د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګټه یې ځینې انټرنیټي شبکې هیک کړې دي. لاډ وایي که څه هم د دې اپلیکیشن د خطر په اړه په وضاحت خبرې نشي کېدلی او نشو ویلی چې څومره خطرناک دی خو له کارونو یې نه کارونه بهتره ده. د اپلیکیشن جوړونکی کمپنۍ وایي چې دا اپ بالکل خوندي دی او د هیڅ چا شخصي معلومات هیڅ چاته نه ورکوي بلکې دوی د اعلانات او پیسو ګټلو لپاره دا اپلیکیشن جوړ کړی دی. داسې ګنګوسې هم شته چې دا اپلیکیشن کولی شي په خپل سر سره ستاسې د موبایل له ذخیره عکسونه واخلي او خپاره یې کړي خو د اپلیکیشن کمپنۍ وایي چې دوی یوازې هغه عکسونه خپروي چې کارونکي یې په خپل طبیعت انتخاب او اپلوډ کړي. د نړیوال سینمایي ستورو په ګډون ګڼو چارواکو او خلکو د دې اپلیکیشن څخه ګټه اخیستې چې شاید وروستیو راپورونو ورته اندېښنې پیدا کړې وي. د مطلب په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.